بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې ان شاء الله پر روان هفته کې په 3 او په 4 جولای یعنی د جمعې او د هفتې په ورځ موږ د فری میډیکل کیمپ او فری میډیکل چیک اپ اراده کړې په مردان کې. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی. زما تعارف دا دی چې ما MBBS کړی او دغه پس ما بیا MCPS یعنی انټرنل میډیسن ټریننګ خیبر ټیچینګ هسپتال پېښور نه کړی او بیا LRH نه ما لیډ ریډینګ هسپتال پېښور کې کارډیالوجي ټریننګ بیا مې کارډیالوجي کې FCPS کړی. اوس ان شاء الله د 1 جولای نه په انټرنیشنل کارډیالوجي کې فیلوشپ هم سٹارټ کوم او د نه علاوه ما د رحمان میډیکل هسپتال نه په ډایبټیز یعنی شوګر کې ډیپلوما هم کړی ده. نو دغه بابت کې د سوالونو د خلکو د هغه جوابات درکوم. یو خو به ان شاء الله فری شوګر سکرینینګ کیږي یعنی د شوګر ټیسټ بکیږي د کوم خلکو چې دا خط شوی چې یا ماته شوګر دی یا د شوګر ټیسټ کول غواړم نو غوډي کوشش وکړي چې کیمپ لا په نهار باندې راشي. د نهاري چې کوم وخت ته نو هغه کم از کم 8 غنټې په کار دی کو کولی شي کو نشي کولای نو خیر د مړی ټیسټ خو واسه هم کیږي. د نه علاوه کو نور داسې ټیسټونو ضرورت وي چې مریض ته اکثر د غوړو ټیسټ ضرورت وي یا د ویني یا د ګردو ټیسټ یا د درې میاشتو د شوګر د ټیسټ ضرورت وي نو هغه به بهر په نیم ریټ باندې کیږي. زمونږ داسې لیبارټري یا چا سره داسې خبره نشته چې ګینې زمونږ خپل لیبارټري ده خو موږ عدالت چې نږدې څومره لیبارټریز دي نو دوی ته موږ دا ریکویسټ کړی دی او موږ سره دا تعاون کوي چې ټیسټ به موږ نه 50% آف باندې کوي. د نه علاوه فیمیل به موږ سره فیمیل ډاکټرز هم وي او هغوی به د فیمیلز اکثر داسې معاینه وي چې د خېټې معاینه وي یا د سینې معاینه وي نو هغې دپاره به فیمیل ډاکټرز موږ سره په کیمپ کې موجود وي. فیمیل ته به ECG او ایکو دا به هم فیمیل ایکو ټیکنیشن کوي او دغسې د میل دپاره یعنی د مردانه مریضانو دپاره به میل ایکو او ECG ټیکنیشن موجود وي. دوه ماشینان دي نو دا به دوه ایټ ا ټایم به ان شاء الله میل او فیمیل یعنی زنانه او مردانه مریضانو ته به دواړه ایټ ا ټایم روان وي. ما سره دې وخت کې ډاکټر عثمان هم ناست دی دا په اسلام آباد کې په پیمز هسپتال کې هم جاب کوي. دوی به دلته ما سره په کلینیک کې هم وي او دې وخت کې به د را روان هفته کې به په میډیکل کیمپ کې هم ان شاء الله ما سره موجود وي. تاسو ته صرف دا یو درخواست دی چې کم خلک په دغه ورځ باندې راځي نو دا به اچانک تاسو نه راځي ځکه چې یو خو ګرمي ده نو تاسو د ناستې تاسو د پاکي بندوبست د اوبو بندوبست دا هر څه به موږ کوو نو تاسو به رجسټریشن کوئ. دلته د کیمپ نه د راتلو نه مخکې به تاسو موږ انفارم کوئ چې موږ ته پته وي چې په کومه ورځ باندې څونه خلک راځي چې هغه شان موږ انتظامات کړي وي. نو د هغې دپاره به تاسو د نمبر منشن دی محرم ورځې دي نیټورک نشته په دې نمبرو باندې واتس اپ هم شته نو کو فرض کړه سیم باندې کال نه کېږي نو تاسو په واتس اپ باندې میسج کولی شئ په هغې کې تاسو خپل نوم او د راتلو وخت به تاسو ته چې چاته رابطه وکړي نو به تاسو د راتلو وخت وښیي نو تاسو صرف هغه وخت له راشي. داسې نه چې په یو ځل باندې بغیر انفارمیشن یعنې بغیر وینا ډېر خلک راشي او بیا دلته زموږ نه خفه لاړ شي. نو دغې دپاره تاسو صرف دا تعاون وکړئ چې مخکې نه موږ سره خامخا د کیمپ نه د راتلو نه مخکې موږ سره رجسټریشن وکړئ. دوایانې دي نو انشاءالله ډېرې به فری دوایانې وي سیمپلز به وي. ډېرو خلکو ما سره الریډي کانټیکټ کړی دی مختلف میډیکل کمپنیز د فارماسیوټیکل کمپنیز چې کوم دي د هغوی د پریزنټیټیوز سینیر منیجرز زما ملګري دي نو هغوی به انشاءالله موږ ته فری سیمپلز پرووایډ کوي. نو کوشش به کوو چې چاته څومره پکار وي او څومره ورکولی شو چې ډېرو خلکو ته ډېرې دوایانې ورکو. کله داسې وي چې څه ضروري دوایي چې مریض ته به پکار وي او موږ سره به نه وي نو هغه د مریض خوښه ده چې هغه بیا په کوم ځای کې هغه اخلي هغه به ځان دپاره واخلي. زموږ معاینه کنسلټیشن به د ډاکټرانو بالکل مفت وي. شوګر ټیسټ به هم مفت وي بلډ پریشر وغیره نور دغه ټول شیزونه به مفت کیږي. ایکو ECG چونکې دا دواړه په 1500 باندې کیږي دا به په دغه کیمپ په ورځو باندې به دواړه ایکو ECG دا به چې چاته په کار وي صرف به هغې ته کول وي او دا دواړه به انشاءالله په 500 روپۍ باندې کیږي. نو دا د دې ډیټیلز دي نه علاوه که تاسو سوال وغیرہ وي تاسو په کامنټ سیکشن کې کولی شئ. کوشش وکړئ چې زما دا ویډیو د ډېرو خلکو سره شریکه کړئ چې ډېر نه ډېر خلک ته فایده واخلي او راشي. د دې د راتلو طریقه نمبر او کارت وغیرہ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. شمسي روډ مردان دی په دې کې TMA آفس ته مخامخ دا ځای دی ګول مارکیټ ورته وایي او دا کوم ادیره یا جومات دی نو د هغې نه بالکل د هغې نه شاته دیوال په دیوال د هغې سره دا ځای دی.